یو شمېر کارپوهان وایي د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د پاکستاني وګړیو شمېر او تلفات په بېساري ډول زیات شوی او داسې معلومیږي چې د طالبانو له منځه پاکستان پلوه وګړي د افغان وژنې په زیاتولو د سولې د سبوتاژ هڅه کوي. د کارپوهانو په باور د طالبانو اوسنۍ جګړه بېهوده ده او د افغانستان د سیمه ییزو رقیبانو د ګټو له خوندي کولو پرته هیڅ مادي یا معنوي لاسته راوړنه نه لري. دوی وایي وسلوال طالبان به د تاوتریخوالي زیاتوالي سره د سولې خبرو کې امتیازات ترلاسه کړي، خو د افغانانو له کرکې او نفرت سره به مخ شي. د وسلوالو طالبانو لخوا د جګړې شدت له دې هم ښکارېږي چې تیرو 3 ورځو کې په هلمند ولایت کې 4 موټر بم بریدونه شوي چې تلفات هم درلودل. کارپوهان وایي جګړو کې د خوشي شویو طالب بندیانو ګډون دا هم ښایي چې په جګړو کې وسلوال طالبان هم ډیر وژل کیږي او دوی د جنګیالیو د کمښت سره مخ دي. د قطر تر تړون وروسته د طالبانو په لیکو کې د افرادو جنګي روحیت ځکه کمزوري شوی ده چې یو خو دا ده چې د سولې خبرې په هر ځای کې د جنګیالیو په روحیه باندې د جنګ په روحیه باندې البته منفي تاثیر کوي. او دومره خبره دا ده چې دوی له امریکایانو سره یو ډول تړون وکړ چې هغه په دې تړون کې دوی داسې ښکاره شول لکه دوی او امریکایان چې نسبت دوی او افغانانو ته ډېر سره نږدې وي. نو واضح خبره ده چې دې موضوع د طالبانو په جنګي انګېزه تاثیر کړی. دلته افراد کمیږي او دوی مجبورېږي چې پاکستان کې مدارس رخصت کړي او د هغه ځای ناپوهه وګړي د فقیرو کورنیو اولادونه جوپه افغانستان ته راولېږي بغیر دې نه چې هغوی ته حتی جنګي روزنه هم ورکړي. هغوی بیا دلته وژل کېږي او جنازې یې بېرته پاکستان ته ځي. د جګړو شدت سره سم هره ورځ د لسګونو وسلوالو طالبانو مړي هم پاکستان ته وړل کېږي چې د جنازو اعلانونه یې په ټولنیزو رسنیو کې یوه غوغا جوړه کړې ده. په دې وروستیو کې ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوي چې وژل شوي پاکستاني وګړي او د پاکستان د مطرحو سیاسي ګوندونو غړي پکې د طالبانو عمده قومندانان او د رهبرۍ په کچه دخیل وګړي ښودل کېږي او دا ثابتوي چې پاکستاني وګړي د طالبانو د جګړو مستقیما رهبري کوي. طالبان وخت په وخت د سولې پروسه کې خنډونه راولاړوي او دوی ډیر کله هر وخت د سولې پروسې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې نوي شرطونه او نوي بهانې رامنځته کوي. لکه څرنګه چې هم د بندیانو موضوع د طالبانو یو عمده شرط و هغه هم د حل کېدو په طرف روانه ده، خو بیا هم د خشونت کموالی نه تر سترګو کېږي او طالبانو په افغانستان په مختلفو سیمو کې لا هم جګړې ته دوام ورکړی. معلومات دا ښیي چې دوی اوس هم د جګړې دپاره آمادګي لري. په ډېرو ولایتونو کې دوی جګړې ته شدت ورکړی. دغه څه دي چې د طالبانو باور یا سولې ته د دوی په تعهد باندې یو ځل بیا شکونه راولاړوي او د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر او ګڼو نورو مدني فعالانو پر ټویټر او ټولنیزو رسنیو دا پوښتنه راپورته کړې چې ولې د سیمې د دواړو غاړو مسلمانان او افغان وګړي یو له بله جنګول کیږي. دوی د فرضي کرښې پر هغې خوا پرتو قومونو او ولسونو غږ کړی چې د افغان وژنې په دې ناروا جګړه کې د خپلو اولادونو د استثمار او قرباني کېدو غمه دې وخوري. علي وزیر ویلي چې په دې وروستیو کې له افغان جګړې د ډیرو پاکستانیانو مړي راوړل په دې معنا ده چې د پاکستان د انسانانو د وژلو پالیسي لا هم روانه ده. د ملي امنیت شورا هم وایي له تیرو 3 میاشتو راهیسې د طالبانو جګړه ډیره شدیده شوې چې د ملي امنیت ځواکونو څخه پرته هره میاشت لسګونه ملکي افغانان د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې شهیدانېږي.